په یو کلي کې یوه بوډۍ ښځه اوسېدله. هغې 2 بچي وو. یوه ورځ هغه خپلو بچو ته وایي: سلیم او کریمه زامنو، زه اوس ډېره ستړې شوې یم. مورې څه خبره ده؟ ولې دومره ستړې ښکارې؟ زه بوډۍ شویم، نور کارونه نشم کولی. مورې ته مه خفه کېږه، موږ درسره یو. زه بوډۍ شویم، نور کارونه نشم کولی. مورې اوس تاسو واده کولو ضرور دي. که ته داسې وایې نو موږ تیار یو. سبا به ګاونډي ته لاړه شم چې رشتې پیدا کړم. ښه مورې، الله دې خیر کړي. په سبا یې مور د ګاونډي کره لاړه او هغه ته یې وویل چې زما 2 زامن دي، هغوی نه رشته ګورم. که چا سره یې نو بیا ماته که خوښه وي دواړه زامن دې زما له ونو سره واده وکړي. دا خو ډېر ښه کار شو. بل خوا سلیم او کریم را روان دي او د خپل واده باره کې خبرې کوي چې شکر دی زموږ هم واده تیار شو. نو یو بل ته وایي چې موږ به اوس واده کوو. مورې بچو ته وایي چې بچیانو سبا ستاسو د نکاح ورځ ده او سبا به زه ستاسو نکاح کوم د 2 جینکو سره. کریم او سلیم دواړه ډېر خوشحاله شو او یو بل ته وایي چې سبا به که خیر زموږ واده یې. کریم سلیم ته وایي چې زه شکر دی چې زموږ خو به واده وشي. سبا به د دې واده خو په خوشحالۍ وشي. د کلیوال خلک پکې شریک شوي وي. د ورونو واده په خوشحالۍ سره وشو، خو وروسته یوه عجیبه ستونزه پیدا شوه. میرمنه لږ زما خبرې واوره. څه خبره ده کریمه؟ څه دې غوښتل؟ کریم خپلې ښځې ته ګوري او ډېر زیات خپه شي. څنګه یې؟ سلام سلیم، زه ښه یم، مننه چې راغلی یې. کریم د خپلې ښځې نه ډېر زیات خپه دی ځکه چې هغه موټی یو ټیم خوراک کوي. هغه ته هر ټیم دا خبرې کوي چې ته خوراک مه کوه، صرف خوراکونه کې لږ او ډېر ورزش هم کوه چې دا جسم دې دا کم شي. خو د هغه کورواله ډېره هسي مذاق واله یي او هر بل طرف ته د سلیم او د کورواله یې ډېر زیات خوشحاله یي ځکه چې هغه دواړه د یو بل په شان ښایسته مي او سمارټه مي. دوی دواړه ډېر په خوشحالۍ باندې بهر ګرځي او خپل زندګي تېروي. بل طرف ته چې د کریم ښځه هر ټیم خوراک کوي او د کریم ته ډېر سخت خپه یي، خو کریم څه ویلی نشي ځکه چې هغه هم د خپلې ښځې نه ډېر سخت یېرېږي. ښځې ته وایي چې داسې ورزش کوه، خو هغه هم نه پوهېږي په خبره باندې. کریم ډېر سخت پریشانه یي. بله ورځ ښځې ته وایي چې ته لږ محنت کوه او ورزش کوه. کریم خپلې ښځې ته کاریږي چې هر ټیم خوراک مه کوه، خو ښځه یې د خوراک نه علاوه بل څه نه کوي او ټوله ورځ خوراکونه کوي. د دې د وجې نه د کریم او د کریم د ښځې 24 ګنټې جګړه سټارټي او کریم ورته څه زیات ویلی نشي ځکه چې کریم پخپله هم د خپلې ښځې نه یېرېږي او کریم څه کولی نشي. مورې د کریم نه تپوس کوي چې یو بچی ته ولې داسې خپه یې. کریم ورته ټوله کیسه وکړه چې ولې زه خپه یم. بیا کریم د خپل دوست فیصل خوا لاړ شي او فیصل ته ټوله کیسه وکړي. فیصل ورته وایي چې راځه زما سره د دې خبرې حل شته دی. زه یو حکیم پیژنم او د حکیم خوا له ولاړ شو. دا دواړه د حکیم طرف ته روان شي. حکیم ته ټوله کیسه وکړي چې داسې مسله ده. حکیم ورله بیا دوایي تیاره کړي او ورله یې ورکړي چې دا دوایي واله او دا په خپله ښځه باندې وخوروه. کریم خپله دوایي جوړه کړي او کورواله له یې ورکوي چې دا څښه چې د دې سره ستا د جسم به نه کم شي. دا داسې یو څو ورځې مسلسل کریم خپلې ښځې نه هغه چای دوایي ورکوي او هغې سره د هغې جسم ورو ورو کمیږي. کریم ډېر خپلې ښځې ته نصیحتونه وکړي. دیگه خپله ښځې ته وایي چې ته دوایي وخوره تاکې به پراخ راشي، ستا جسم به کم شي او ته به د میخي نه بیا واپس ځوانه شي. کریم د خپلې ښځې څخه په خوشحالۍ بهر ته راوتی او ګرځي.
بیا مور داراشی و مور تاوایجی مور دوایی کاروکا آوز خوشحاله یم. هزیتا هم وایجی وستارو رو پیتیدو طرف تاروانه یه. بیا کریم پیسل تاوایجی دوایی خو کاروکا دی دولا بیا ده حکیم سب فالا لارجی او ده حکیم سب شکریا ادا کی. واپس چی کورتاراشی نو هزار لچی راولی هوا بالکل بدلاشی ویدا بالکل سور. دوی بیاردیر خوشحاله یو دا مور سرا ناسی گپ شپ لگی بل طرفتا. که سندیم هم دخبانی خزین آریر سا خوشحاله یی.